بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. قرآن کریم بیان د دې خبرې شروع کړو چې الله رب العزت دا خبره واضح کړه چې تاسو د الله او د الله د رسول سره خیانت مکوئ او خپلو امانتونو کې هم خیانت مکوئ. اصل مسله داوام بعض علماء کرام دا خبره کوي او تفسیر ابن کثیر اور دارنګي امام قرطبیم دا خبره کړی دا دته شان نزول ویلې شي خدا په دې پورې خاص نه وي چې دا آیت د نازلې دو پس منظر سده نو چا یو بیان کړي او چا بل بیان کړي خو یو قول اغدا کوي چې دا د ابو لبابه په باره کې نازل شوی دی. امام قرطبیم ذکر کړي او امام ابن کثیر هم ذکر کړي چې دا د ابو لبابه په باره کې نازل شوی دی او دا په هغه وخت کې چې کله جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دلره اولیږه چې تلاړ شه او بني قریظه ته ووایا چې تاسو د خپل کورونه او علاقه خالی کوي دا د پیغمبر علی السلام فیصله ده دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام فیصله ده نو چونکه تاسو دا غي فیصله مطابق دا کورونه خالی کوي ځکه دا د خیبر حالاتو
کله چې هغه ورغه او هغه يهودو ته وویل چې د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فیصله دادا چې دا کورونه خالی کوي او د دې ځای نه وځي، ځکه دا غینه محاصره وشوله. نو هغه د دنه مشوره واغسته چې ته خو راغلی خو څوکو. نو هغه ورته وویل چې که تاسو کورونه خالی نه کړل نو په سټ باندې یو داسې لاس کېښود او هغې ته اشاره وکړه چې بیا در باندې فیصله د ذبح او د حلالېدو را روانه دي، سټونه به مو والی شي. حالانکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته ویلو چې دا خبره به نه کې، یعنی د دې وینای ورته نه وکړي چې ته ورته بیا دا خبره وکړه، صرف دې لېږلی و چې ته ورته دا ووایا چې یاره د پیغمبر علیہ السلام فیصله لومبنۍ دا ده چې کورونه په خپله خوښه خالی کوي، ځکه دوی بد عهدي کړې وه. دوی بد عهدي داسې کړې وه چې دوی نبی علیہ السلام چې کله مدینې منورې ته هجرت وکړ نو دوی راجمع کړل او دای ورته ویل که ګوره په مونږ باندې بهر خلک راځي او حمله کوي نو مونږ به د یو بل که تاسو باندې کوي مونږ به ملګرتیا کوو، که په مونږ باندې کوي نو تاسو به ملګرتیا کوئ. دا خبره شوې وه. کله چې د مکی خلک رالل او په نبی علیہ السلام او صحابو باندې حمله کوله نو دی بجای د دې چې د مسلمان مرسته کړې وې د مسلمان سره دغلاپن وکړه او هغه دغلاپن د وجنا مسلمان په خلاف باندې د کافرو سره ملګرتیا وکړله او د هغې خپل بدعهدي وکړله. بیا چې کله د مسلمانانو او د کفارو جنگ وشو او د جنگ کې د دی بدعهدي معلومه شوه نو نبی علیہ السلام حکم وکړ چې الله رب العزت د طرف نه دا حکم دی چې همدغه خلک سره ونیسئ، د دی د لاسه چې کوم دی دا مسائل نورم سیوا شو، مشکلات تاسو ته ورسېدل. دا خبره وشوه. نبی علیہ السلام د دغه جنگ د کافرو نه بعد دی ته سوال جواب وکړ چې تاسو د خپل علاقه خالی کوئ، په خپله خوښه ښه پوره منوځئ او که نه وځئ نو بیا به فیصله بدلئ. نو ابو لبابه یې ولیږه چې ته لاړ شه او فیصله د پیغمبر ورته واوروه او ورته ووایه چې د الله نبی وایي چې کورونه په خپله خوښه خالی کوي، ښه پوره من د دې ځای نه وځئ، به دا فیصله ده. ای ورته وویل یره تو ووایه څه وکړو؟ وی یره که نه وځئ نو ګورې حکم به دا راځي او دا دویمه فیصله به مطلب دا اشارې ورته وکړه چې نور ورته څه ونه ویل خو سټونه به مو والی شي. او یقینا چې بیا دویمه فیصله د پیغمبر علیہ السلام او د دوی ترمنځ دقه وشوله چې حضرت سعد رضی الله تعالی عنہ د هغې په فیصله باندې چې دوی وویل چې زمونږ فیصله د حضرت سعد رضی الله تعالی عنہ کی، حضرت سعد رضی الله تعالی عنہ هغې راوسته او هغه د دوی د قوم نه او فیصله دا وکړه چې د دوی جوانان قتل کوي، بوډاګان او زنانې هغې قیدیانې کوي او جنگجوی چې څومره دي چې یو هم د نه بچ نشي او کورونه ترې والی. بیا دا فیصله راله. سورة حشر کې الله د هغې بیان کړی دی هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لاول الحشر. نو هلته کې قرآن د هغې بیان کړی یخربون بیوتهم بأیدیهم وأیدی المؤمنین فاعتبروا یا اولی الابصار. خو ابو لبابه دا اشاره دا د یو فیصلې د پټ ساتلو په ځای باندې هغې ته اشارتاً خبره وشول، نو دا په هغه امانت کې خیانت راغی.
نو حضرت ابو لبابه چې واپس راغی نو ډیر سخت نادم و، ډیر سخت خفه و، او په مسجد نبوي کې د یو برجۍ سره ځان وتړه او قسم یې وخوړه چې ما ته به څوک هم نه رانږدې کېږي او نه زه ځان سپړم، ما نه بس دا خیانت شوی دی چې تر څو الله زما توبه نه قبوله کړې نو زه خپل ځان نه سپړم، مړ دې شم. او تاریخ لیکلی دی 9 ورځې دا یې ځان تړلی و. د مسجد نبوي په جماعت کې 9 ورځې ځان تړلی و. 9 ورځې بعد چې کله داسې حالت ته ورسېده چې بیهوشي به پرې راتله، خوراک څښاک هم نه کاوه، بیهوشي به پرې راتله، بس بېهوشه به و. بعضې چا به پرې ګمان وکړه چې جوړ دی وفات شه. دومره سخت یې ځان له ورکړه او دومره تکلیف یې ځان له ورکړه، او بیا چې دی د الله د طرف نه د هغه د توبې مسله الله راولېږله، او الله د توبې د قبولیت مسله راولېږله چې دا تا چې په کومه طریقه باندې د توبې دپاره ځان نیولی دی، الله ستا توبه قبوله کړه. نو دا زیرې صحابه او په ابو لبابه باندې وکړه. نو ابو لبابه ورته ویل چې نه زه خو ځان نه سپړم تر څو چې د الله نبي په خپله راغلی نه یو، زما رسۍ او دا پړی سپړ دي نه وي. نو دا وایي د هغه په باره کې نازل شوی و چې ګوره لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتکم. او بعض علما نور توجیحات هم هغه بیانوي چې دا آیات عام دی او دا د هر مسلمان دپاره په دې کې یو اصول الله یې ښودي دي چې د هغه اصولو پابندي به کوي او د هغه اصولو برابر به چلیږي. نو قرآن فرمائی یا ایها الذین آمنوا لا تخونوا الله، اے د ایمان والو تاسو خیانت مکوئ د الله سره. خیانت د الله سره څه دی؟ نو امام قرطبی هم لیکلی، تفسیر معارف القرآن هم لیکلی او ابن کثیر هم لیکلی چې خیانت د الله سره داره، خیانت د الله سره داره چې ته د الله احکام چې پتا باندې کم لازم دي هغه ته پرېږدي، دا د الله سره خیانت دی. کمی وعدی یا امانتونه الله تا حواله کړي، کمی ذمہ داری الله تا حواله کړي هغه ته دغسې پرېږدي، دا د الله سره خیانت دی. او د الله د رسول سره خیانت داره چې د الله د نبی د سنتو خلاف او د اطاعت نه مخ اړوي، دا د الله د رسول سره خیانت دی. دې کې ټولې خبرې شاملې شوې. وتخونوا اماناتکم، او خپلو امانتونو کې خیانت مه کوئ. په عام زندګۍ کې چې تاسو ته کوم حالات د امانتدارۍ راځي نو په هغې کې خیانت مه کوئ. هغه که قول په اعتبار ده، ځکه بعض حدیث کې راځي المجالس بالامانه، بعضې مجلسونه د امانت وي، نو هغه امانت په امانت به ساتې، په هغې کې به خیانت نه کوې. بعضې اشیاء د امانت وي نو په هغې کې به خیانت نه کوې چې تا ته مثال چا پیسې درکړې یا چا درته څه حواله کړل، په هغې کې خیانت مه کوه. کمې زیاتې وغیره نقصان په هغې کې مه کوه، دا خیانت دی. نو وتخونوا اماناتکم نه مراد. نو ګوره لومبي کې علما لیکي ډېره ښایسته خبرې کړې ده، لا تخونوا الله، خیانت مه کوئ د الله سره چې تاسو د الله صفتونه دا مخلوق له ورکوئ. د الله صفات مخلوق له مه ورکوه، دا خیانت دی. الله تا ته ویلي زما صفات دي،
دا به مال ثابتې مال به راکې ما ته به ګڼې دا به مخلوق ته نه ګڼې. نو لا تخون الله معنا دارا چې د الله صفات دا مخلوق له مه ورکوه او د مخلوق صفات دا الله له مه ورکوه په هغه انداز باندې. ٹھیک شو خبره؟ نو مراد تینا توحید شو. دا اللہ خیانت دارے چھتا توحید نہ مانی. او دارنگی والرسول مراد دین دارے چھتا دا رسول مرتبہ داغ مقام غیر رسول لما ورکوا. چھتا دا پیغمبر نہ علاوہ د بل چا تابعداري داسې کې چې د پیغمبر تابعداري په پرېږدي، یا د قام قبیلې نه مجبورئ، یا د معاشرې نه مجبورئ، یا د خپل حالاتو نه مجبورئ، او ته د الله د رسول کم مقام او مرتبه ده اغا ته بل ورکی او ته پاغه باندې داسې پابندي کې لکه څنګه چې د الله د رسول په طریقه پابندي پکار ده. لا تخون الله والرسول. نو قرآن فرمائی لا تخون الله والرسول، تاسو خیانت د الله سره مکوئ، د الله په امانتونو کې مکوئ چې د ټولو نه لوی امانت ایمان او توحید دی، پدې کې خیانت مکوا. لا تخون الله توحید امنا، خیانت مکوا چې شرک، والرسول سنت امنا خلاف سنت مکوا، دا چې دے نو اغا خیانت د پیغمبر سره دے. او دے منل دغه خیانتونو نه خورزان بچ کو. قرآن وی وتخونو اماناتکم، دا د خلقو تا سره اوس امانت دے، نو خلقو تا داور سوا ان تؤدوا الامانات الى اهلها. نو معنی سشوا اشاعت د توحید او د سنت کوا. نو پدی آیات باندې بس استعمال راشی، ځکه چې اشاعت نه کې امانت بیا د خلکو در سره پاتې شو. بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته. خلقو تر سوال دا تابانی امانت دے چې تا ته د توحید او د سنت خبره رو رسیدا، اوس په تابانی دا امانت اهل داغی تر سوال پکار دی چې ته د توحید او د سنت دا پرچارو کی داغی اشاعتو کی. نو چې ته اشاعت د توحید او د سنت کې نو علبت صحیح وی، او کدا نکی بیا د خیانت کری.
بیا صحیح خیانتګری نو د اشاعت د توحید او د سنت با کې نو لا تخونوا الله والرسول خیانت د الله سره مکوا والرسول او د پیغمبر سره وتخونوا اماناتکم او تاسو خیانتونه مکوئ په امانتونو خپلو کې علما دام لیکي خپلو کې امانتونه قولا فعلا مالا هر لحاظ سره کاغه د قول په اعتبار سره دی نو پاغې کې به هم خیانت نه کې د چا رازونه چې هغه پر راز ساتل پکار دي دام امانت دی خیانت به دې کې نه کې د چا وینا تا سره امانت دا نو هغه امانت وینا مکوا ها یو خدا دا علما لیکي چې دا امانت نه دی چې اوس یو کس دی او هغه بل د قتل اراده ده ظلمان یا بل طریقې سره یا هغه ته د نقصان اراده ده یا د یو فساد دغه اراده ده نو که هغه دا خبره تا سره ده لہذا ته ګوري چې د دینه نقصان جوړیږي د دینه فساد جوړیږي که زه دا خبره نه خورومه یا نه کومه چاته نو بیا په دغه صورت کې ته دا وینا کولی شي دا بیا په خیانت کې نه راځي البته داسې خبره چې که ته هغه ښکاره کې نو فساد جوړیږي که ته هغه ښکاره کې نو رازداري او د عزت هغه مسله ختمیږي نو بیا په داسې صورت کې چې په ښکاره کولو کې فساد دی دا امانت دی بیا او چې په ښکاره کولو کې اصلاح ده نو بیا امانت دا نه دی بیا به ښکاره کې ٹھیک شو خبره لکه اوس مثال یو سړی دی تا ته پټه خبره کوم زه به مثال دغه ته فساد کوم نه ته لاړ شه او هغې خبر که چې دغسې فساد مسله ده لہذا ځان بچ ساتئ نو دا چې کله د فساد ده کله د نقصان ده کله د ډیر لوی غټې مسلې ده نو هغه صورت کې بیا ته د هغې اظهار کولی شي هغه بیا امانت نه ده ٹھیک ده نو لا تخون و تخون نو د امانات دام شو چې قولا شوه فعلا هم یو امانت شو دارنګي د مال په ذریعہ اشیاء په ذریعہ تعالی چا پس شی په امانت کې درکو تاغي کې خیانت کې کله استعماله غلط کله په بل طریقه نو دا امانت کې خیانت مکه او د ډیر مثالونه دي کې پتا کې شروع پورا کتابونه په لیکل شي امانتداري باندې خیانت باندې کم شي کې خیانت نه پکار کم مال دولت دا خبره نو دی کې وتخونوا اماناتکم مجموعه ذکر کړه بس چې هر شی په امانت دی پای کې خیانت نه کې تر دې پوری علماء لیکي چې تعالی الله یو ذمہ داری حواله کړی دا یا تعالی چا ذمہ داری در کړی دا تا ته یو عہده ملاو دا تا ته یو مقام او مرتبه چا در کړی دا ته په یو پوسټ باندې تعالی اختیارات چا در کړی دي نو دا غي غلط استعمال دم خیانت دی غلط استعمال د ذمہ داری دم خیانت دی کاغه د قوم ذمہ داری دا کاغه د سرکار ذمہ داری دا اور کاغه یو بل ذمہ داری دا هغه امانت دی نو تخونوا اماناتکم پدې کې به خیانت نه کې دام په امانت کې راځي چې ته اوس تاله یو ذمہ داری حواله د هغه ته صحیح نه کې نو خیانت تاله یو عہده ملاو د تاغه عہده غلط استعمال یا دغه مطابق نه کې خیانت تاله خو دې له نه ودر کړی نو وتخونوا اماناتکم تاسو په خپل امانتونو کې خیانت مکوئ او دا علماء لیکي چې کله خیانت په قوم کې عام شي او امانت اوچت شي د قیامت علامه ده ځکه حدیث کې راځي ترفع الامانات
امانتونه به اوچت شي امانتداري به اوچته شي د خلکو نه تر دې پورې چې یو سړی به دا ګرځي او په خلکو کې به دا وي چېرې امانتدار به څوک چې موږ ورسره خپل امانتونه کیدو امانتدار به څوک وایي د امانتدارۍ والا به څوک پاتې نه شي چې په چا باندې دا اعتماد وشي چې او دا امانتدار دی د سره امانت دا خبره کېده یا څه شی کېده نو دا د قیامت د علامو نه ده چې امانتونه به او د امانت هغه وزن او تقویت او پاسداري به ختم شي نو ځکه قرآن وایي وتخونوا اماناتکم تاسو خیانتونه مه کوئ په خپلو امانتونو کې وانتم تعلمون او تاسو خو ښه پوهېږئ قرآن وایي ښه پې پوهېږئ چې امانت د هغې خیانت څه دی ښه پې پوهېږئ نو بیا خیانت مه کوه الله رب العزت دې موږ او تاسو د قرآن او د سنت مطابق وګرځئ صحیح د دین او د شریعت اصول پابند دی الله مونږ وګرځي الله رب العزت زموږ کمې کوتاهۍ معاف کی الله بیمارانو ته صحت ورکړي څومره مسلمانان وفات شوي دي الله ته مغفرت نصیب کی صلی الله